پاچا او ملنګ. یوه ورځ پاچا د ښار په یو طرف کې یو ملنګ ولیده چې لګیا دی او د خپل رب سره راز او نیاز کوي. پوښتنه یې ځینې وکړه: ملنګ بابا څه کوې؟ هغه ځواب ورکړ: د خپل رب او بندګانو ترمنځ روغه جوړه کوم. پاچا ورته وویل: نو څه حالت او څه کیفیت دی؟ ملنګ ځواب ورکړ: الله جل جلاله یې مني ولې بندګان یې نه مني. څه موده تېرېدو نه پس پاچا هدیرې ته لاړه. څه ګوري چې دا ځل ملنګ بابا په هدیره کې د خپل رب سره راز او نیاز کوي. پوښتنه یې ځینې وکړه: ملنګ بابا دلته څه کوې؟ ملنګ ځواب ورکړ: د خپل رب او بندګانو ترمنځ بیا روغه او جوړه کوم. پاچا ورته وویل: نو څه حالت او کیفیت دی؟ ملنګ ځواب ورکړ: دلته یې بندګان مني ولې الله جل جلاله یې نه مني. یعنی هلته چې کوم خلک ژوندي ول له خدایه نه ډارېدل، د ګناهونو بښنه یې نه غوښتله، لمونځ یې نه کولو، صدقه یې نه ورکوله، توبه یې نه ویستله او دغسې نور عبادات، هلته رب منله. اوس دلته دوی ډېرې چیغې وهي چې ربه موږ بیرته دنیا ته ولېږه، موږ صدقه ورکوو او نیک عملونه کوو، لمونځ کوو، توبې به وباسو او دغسې نور عبادات، خو اوس یې ورسره رب العالمین نه مني. عبرت: دوستانو دوباره راتګ دنیا ته نشته. راځئ چې له دې طلایي موقع نه ښه استفاده وکړو او د خپل رب سره په ژوندانه کې روغه وکړو او هغه راضي کړو. یا رب ته مو آخري خاتمه په ایمان کړي. آمین یا رب العالمین. محترمو اوریدونکو، د اسلامي او تاریخي عبرتناک کیسو لپاره زموږ د فیسبوک پاڼه حکایات مصنوي شریف د ثواب په خاطر در سره لایک او شیر کړئ.